لقدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله تعالی د مبارکی پیغام. علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د نیکمرغه کوچنی اختر د رسیدو په مناسبت په اختریز پیغام کې د اوسنی سراسري امنیت د اسلامي نظام او امنیتي ځواکونو پر ملاتړ، یووالي، آبادی او پرمختګ له نورو هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې د اړیکو پر جوړولو، د فلسطین قضیه، امر بالمعروف د محاکمو له لوري د حدودو پر پلي کولو او له بېوزلو کورنیو سره په مرستې ټینګار کړی چې موږ یې ځینو برخو ته دلته کتنه کوو. اوسنی سراسري امنیت ورونو دا یو لوی الهي نعمت بولو چې دا ورځ د امن په فضا او خوشحالیو کې لمانځو. یو وخت په همدې ورځ زموږ د افغانانو جنازې وتلې، په همدې ورځ بمبار را باندې کېده او په همدې ورځ مو کورونه پلټل کېدل او زندانونو ته کشیدلو. خو اوس لله الحمد هغه ورځ په امن او سوکالۍ بدله شوې ده. راځئ ټول شکر ادا کړو او له راغلي امنیت، سعادت او خوشحالۍ څخه ساتنه وکړو او په دې لاره کې ټولو شهیدانو ته دعا وکړو. الله تعالی دې د ټولو سعی، جهادونه او شهادتونه قبول کړي. امر بالمعروف، نهی عن المنکر او سمع شکایاتو اوریدلو وزارت. د اسلامي امارت ټول ارګانونه همدا ډول عام خلک مو باید د فساد د محوي او له منځه وړلو لپاره د امر بالمعروف، نهی عن المنکر او سمع شکایاتو له وزارت سره دوامداره همکاري ولري او ملاتړ یې وکړي، ترڅو له فساد او فتنو څخه پاکه ټولنه ولرو او راتلونکي نسلونه مو د ناسمو عقایدو، ناوړه رواجونو او بد اخلاقیو قرباني نشي. یووالی، د اسلامي نظام شکر ادا کول او د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ. افغانانو کلونه په مخالفتونو او جګړو کې تیر کړي. اوس الحمدلله د وحدت او اتفاق ښه فرصت الله تعالی را کړی دی. راځئ له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلو. خپل وحدت او یووالی چې د بریا او عزت راز مو دی لا ډیر ټینګ او یقیني کړو. د دښمنانو دسیسو ته متوجه واوسو. له خپل اسلامي نظام او شرعي حاکمیت څخه په هر میدان کې کلکه دفاع وکړو او د همدې نظام تر چتر لاندې افغانان سر راټول وساتو. الحمدلله چې د الله جل جلاله په نصرت او د اسلامي امارت د مجاهدینو د قربانیو او ستړیاو په برکت افغانستان امن شو. خلک مو د بل هر وخت په نسبت په ښه امنیت کې ژوند کوي. باید هیر نه کړو چې امنیت یو لوی الهي نعمت دی چې باید له امله د الله تعالی دوامداره شکر ادا کړو. بله دا چې د خپلو امنیتي ځواکونو او مجاهدینو کلک حمایت او ملاتړ وکړئ، ځکه د مجاهدینو او امنیتي ارګانونو د شپو او ورځو زحمتونو نتیجه ده چې نن په ټول افغانستان کې امن لرو. د دښمنانو دسیسې ختمې شوې دي. خلک مو د شپې او ورځې د وطن هرې برخې ته سفرونه کولی شي. د خلکو سر، مال، عزت او حیثیت خوندي دی. دا ټول باید هیر نه کړو او قدر یې وکړو. آبادی او پرمختګ. اسلامي امارت د دینی پرمختګونو ترڅنګ د وطن د آبادی او د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د شریعت مطابق خپل هڅه کړې او کوي. اسلامي امارت کوښښ کړی چې د پرمختګ او بیا رغونې لپاره هر کال سلګونه لوی او واړه انکشافي کارونه تر کار لاندې ونیسي. د ولایاتو ترمنځ لوی لارې اساس یې ورغوي. له دنیا سره د تجارت ساحه پراخه او د صادراتو کچه لوړه کړي. تجارت او صنعت ته خاصه توجه وکړي چې الحمدلله ښه پرمختګونه هم پکې شوي دي. د لویو انکشافي کارونو په پیل د معادنو په استخراج، تجارانو او صنعتکارانو ته د پراخو ځمکو په ویش سره هڅه کیږي چې د خلکو د بیکارۍ کچه ټیټه او اقتصادي حالت ښه شي. دا ګامونه د اسلامي امارت د اړوندو ارګانونو لا ډیره توجه، اخلاص، هڅې او زحمت غواړي چې باید ویې کړي او د خلکو لخوا هم پراخ حمایت او ملاتړ ضروري دی چې باید ویې نه سپموي. خلک مو باید د مغرضو کړیو او استخباراتي سازمانونو په هغو تبلیغاتو باور ونه کړي چې د خلکو د مایوسه کولو کوښښ کوي یا د فقر او اقتصادي مشکلاتو تشویش خپروي. اسلامي امارت د الله جل جلاله په نصرت سره خپل ټول کوښښ کوي چې ستاسو ژوند ښه شي. له نورو هیوادونو سره اړیکې. اسلامي امارت غواړي له اسلامي نړۍ سره د اسلامي اخوت په اساس ټینګې او ښې اړیکې ولري. همداراز غواړي له نورو ملکونو سره په اسلامي اصولو ولاړې ښې او ګټورې اړیکې ولري.
له ټولو خواو څخه غواړو چې د افغانستان د خلکو معتقداتو او ارزښتونو ته درناوی وکړي، زموږ په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي او زموږ د ثبات، امنیت او پرمختګ مانع ونه ګرځي. فلسطین، د فلسطین قضیه د ټولي اسلامي نړۍ قضیه ده. موږ د فلسطین پر مظلوم او بې دفاع خلکو د صهیونیستي رژیم وحشیانه حملې او بمباردونه په کلکه غندو او دا یو ستر ظلم او وحشت بولو. موږ د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنو څخه ملاتړ کوو او له نورې اسلامي نړۍ څخه هم غواړو چې تر وسه د فلسطینیانو حمایت وکړي تر څو هغوی خپل غصب شوي حقوق بیرته ترلاسه کړي، د صهیونیستي رژیم له ظلم او تجاوز څخه خلاص شي او هلته روان وحشت او ظلم پای ته ورسیږي. له بېوزلو سره مرسته، دا چې د اختر شپې او ورځې د خیر او صدقې ورځې دي، له خپلو ټولو غني وطنوالو څخه غواړو چې خپل بېوزله او غریب خلک له نظره ونه باسي، نو د خپل توان مطابق له بېوزلو مسلمانانو ورونو په ځانګړي ډول د شهیدانو له کورنیو، یتیمانو، کونډو او معیوبینو سره کومک وکړئ، د هغوی د اختر شپې ورځې ورخوشحاله او د هغوی لاسنیوی وکړئ. اسلامي امارت هم د خپلو اړوندو ادارو له لارې کوښښ کوي چې له فقیرانو سره کومک وشي او هغوی ته د خوراک او ژوند انتظام برابر شي.